بسم الله الرحمن الرحیم. د دولتونو او نړیوالو سازمانونو استازو په کابل کې میشت کور ډیپلوماټیک درنو حاضرینو په خیر راسي او هر کله راسي. خوشاله يم چې داسې محل ستاسو شاغلو اغلو کوربیم چې توانیدلیو چې د دوستو خواخوږو دولتونو او خپل ولس په همکاري د هیواد د ختیځ کونړ ولایت د زلزلې په پایله کې د ژغورنې عملیات پای ته ورسو. له شک پرته چې په کونړ کې د تیرې زلزلې ویجاړۍ او ځاني تلفات د پام وړ زیات وو. دغه زلزله د 2015 کال د اګست په 11 چې د 1440 کال د ربیع الاول له 1 نیټې سره سمون خوري د ماښام په 11 بجو او 40 کو د افغانستان کونړ ولایت څوکۍ او نورګل ولسوالیو په غرنیو سیمو کې د شپږ ریختر په شدت سره وسوه. زلزلې د کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ختیځو ولایتونو کې د خلکو ژوند او کورونه سخت زیانمن کړي دي. له یادې زلزلې وروسته شاوخوا تر 2 اونۍ په سیمه کې د زلزلو ټکانونه احساسېدل. له پیښې سره سم د افغانستان اسلامي امارت لوري د مرستو رسونه کې د شفافیت اصل یقیني کولو په مخه عالی کمیسیون ایجاد شو چې د عملیاتو تر پای په ډیر موثر ډول د ژغورنې عملیات او اړمنو ته د مرستو رسونې بهیر په ډیر ښه ډول مدیریت او شفافیت یې تضمین کړ. له کابل، ننګرهار او د کونړ د مرکز څخه د ژغورنې دولتي ډلې د هوایي ځواک په مرسته سیمې ته واستول شوې. دا چې سیمه غرایزه او صعب العبور وه، زموږ د ژغورنې د عملیاتو ډیره تکیه پر هوایي ځواک وه. د ژغورنې په ټولو عملیاتو کې زموږ 10 هلیکوپټر الوتکې او یو AN 22 الوتکې برخه اخیستې وه چې د 20 تنو ماهرو او له اراضي سره آشنا پیلوټانو په مرسته په دې موده کې 441 الوتنې وکړې. په دې الوتنو کې د پیښې سیمې ته د اړتیا وړ توکي لکه خواړه، دارو درمل، البسه او طبي او د ژغورنې ټیمونه لیږدول کېدل. او د پیښې له سیمې څخه جوړ شوي کمپ د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار او کابل ته هغه ټپیان لیږدول چې ټپونه یې ژور وو چې طبي عمل ته اړتیا بیړنۍ وه. افغانانو ته دا ډیر ستر بدلون دی چې له لسیزو جګړو او بې ثباتۍ وروسته چې الوتکې پکې به یوازې د جګړو او د بمبار لپاره کارېدلې او د الوتکو د الوت غږونو سره د مرګ ویره مله وه. اوس دغه الوتکې په بیړنیو حالاتو کې د افغانانو د ژوند ژغورلو پر وسیلو بدلې شوي دي او د ژوند خوندي کولو زیرې له ځان سره راوړي. له دې فرصت څخه استفادې پر هغو هیوادونو غږ کوو چې 4 کاله وړاندې کله چې د تحول پر مهال ځینو کړیو د افغان ولس د هوایي ځواک شتمنۍ الوتکې له هیواد څخه بهر وتښتولې او ځینو ګاونډیو هیوادونو ته یوړې، باید بیرته افغانانو ته وسپارل شي ترڅو په دغه ډول د خیر او ژوند ژغورنې عملیاتو کې ترې ګټه پورته شي. دا چې ځینو سیمو کې د ژغورنې د ډلو فعالیت ستونزمن برېښېده، ان زموږ کمانډو ځواکونه سیمې ته ښکته کړای شول ترڅو د پاتې خلکو ژوند وژغوري. د ژغورنې د عملیاتو په پای کې له پیښو سره د مبارزې عالی کمیسیون د تلفاتو، ټپیانو او ورانیو وروستۍ شمیرې په لاندې ډول ښودلې دي. شهیدان 2215 تنه، ټپیان 3640 تنه او ویجاړ شوي کورونه 5412 کورونه. له پیښې سره سم د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې هغو هیوادونو سره د اړتیاو په اړه معلومات شریک شول چې پوښتنه یې کوله ترڅو مرستې له اړتیاو سره سمې چمتو کړي. د پیښې په سیمه کې تر ډیره د خیمو، جامو، درملو او خوراکي توکو اړتیا وه. له نیکه مرغه چې د مرستو په برخه کې د حکومتي او ولسي مرستو ترڅنګ د سیمې او نړۍ دوستو او خواخوږو هیوادونو هم د البسې، خوراکي توکو، دوا او درملو او سیارو طبي مرکزونو په برخو کې مرستې وکړي. د ځینو دوستو هیوادونو د ژغورنې ټیمونو هم په ساحه کې د ژغورنې په عملیاتو کې برخه واخیسته چې ځانګړې مننه ځینې کوو. چین ولسي جمهوریت، متحده عربي امارات، ایران اسلامي جمهوریت، پاکستان اسلامي جمهوریت، هند جمهوریت،
روسیې فدراسیون، ازبکستان جمهوریت، تاجکستان جمهوریت، ترکیه جمهوریت، ترکمنستان، جاپان، بنگلاديش جمهوریت، سویس او ځینو سازمانونو څخه د زړه له تله مننه کوو چې په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېدل او پر وخت یې مرستې وکړې. همداراز له ټولو هغو دولتونو، سازمانونو او ټولنو څخه مننه کوو چې په دې پیښه کې له موږ سره غم شریکي کړې او څرګندونې یې لرلې دي. همدارنګه له نړیوالو سازمانونو او مؤسساتو نه مننه کوو چې په دغه پیښه کې مرستې ته رادانګلې دي او مرسته یې کړې ده. د کونړ زلزله که څه هم ډېره ورانوونکې او دردوونکې پیښه وه چې موږ ته ډېر مادي، مالي او انساني زیانونه ورسول، مګر له نیکه مرغه زموږ د حکومت اړوندې ادارې لکه د ملي دفاع وزارت اړوند هوایي ځواک، کورنیو چارو وزارت او محلي حکومت، پیښو سره د مبارزې ملي ادارې، د سرې میاشتې ټولنې، د عامې روغتیا وزارت، د ټولګټو چارو وزارت، د کلیو د پراختیا وزارت او ګڼو نورو ادارو له پیښې سره سم خپل ټول امکانات په کار واچول چې سیمې ته یې ځانونه ورسول او له پیښې وروسته د وضعیت مدیریت کې ډېر مثبت رول ولوباوه. همداراز دا پیښه که څه هم داسې غمیزه وه چې ټول وطن یې ودرداوه، خو په ورته وخت کې د ټول وطن خلک د کونړ د خلکو ترڅنګ ودرېدل او په ولسي ډول زیانمنو سره پراخې مرستې وشوې او آن د ژغورنې عملیاتو کې د ګډون په موخه ډلې ډلې خلک کونړ ته ورسېدل چې دا زموږ د ولس ملي او اسلامي احساس او د یووالي، خواخوږۍ او سخاوت بارز مثال دی. وطن کې د میشتو افغانانو ترڅنګ له هیواده بهر هم د میشتو افغانانو ټولنو د مرستو په برخه کې خپل چمتووالی ښکاره کړ. خو له بده مرغه چې په افغانستان د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو له امله زموږ وطنوالو ونه کړای سوای چې خپلو زلزله ځپلو وطنوالو ته مرستې راولېږي. دا د ډېر افسوس وړ او د ټولو بشري موازینو خلاف کار دی چې څوک له طبیعي آفت ځپلو انسانانو سره هم د مرستې مخنیوی کوي. په دې اساس یو ځل بیا غږ کوو چې پر افغانستان لګېدلي بندیزونه لیرې سي تر څو افغانان په خپلو ظرفیتونو له خنډ پرته د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي. همداراز د دې پیښې له امله له ټولو هغو دولتونو او سازمانونو مننه کوم چې په دې غم او خدمت کې زموږ ترڅنګ ودرېدل، مرستې یې وکړې او یا د غم شریکۍ او افغانانو سره د درېدو اعلامیې نشر کړې. دا ټولې مرستې او همکارۍ د قدردانۍ او مننې وړ دي، که څه هم هغوی چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي د هغوی درد او رنځ په دې مرستو له منځه نه ځي، مګر بې له شکه چې د هغوی د کړاو په کمولو کې ټولو هڅه کړې ده. درنو حاضرینو، تر دې مهاله موږ وتوانېدو چې د زلزلې کړکېچ سره اني او بیړنۍ مرسته وکړو چې له نیکه مرغه په دې برخه کې بریالي وو. د هغوی لپاره د سرپناه او ثابتو کورونو، ویجاړو شوو صحي مرکزونو، مکتبونو او مدرسو، زراعتي زیربناو او ورته نورو مواردو جوړول زموږ لومړیتوب دی. دا چې په سیمه کې د ژوند لومړنیو زیربناو ضربه لیدلې ده، نو اړتیا ده چې په دې اړه د بیا رغونې منځمهاله او اوږدمهاله پلان ولرو. هیله یو چې په دې برخه کې هم وتوانېږو د کونړ د زلزله ځپلو کړاو او رنځ یو څه کم کړو. دا د زلزله ځپلو سیمو او د حکومت او بهرنیو مرستندویو لوریو لخوا متاثره سیمې د مدیریت عمومي انځور وو او مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو څخه د مننې مراتبو چې ستاسې مخې ته وړاندې شول. په آخر کې که د دې ټول جریان خلص وایو نو په دې کې یوه تر ټولو د پام وړ نقطه دا وه چې د افغانستان هوایي ځواک چورلکو په دې کې ډېر مثبت رول ولوباوه او هغه چورلکې چې پخوا به یې په خلکو بمبار کاوه هغه د خلکو د ژغورنې دپاره وکارول سوې. دا چې افغانستان له طبیعي پیښو سره همیشه مخ وي، هغه که زلزلې وي، که سیلابونه وي او که د غرو ښویېدل وي یا د واورې ډېروالی وي، نو په دې کې بیا هم هلیکاپټرو ته اشد ضرورت ده.
داسې پخوا الوتکې په جنګ کې کارېدلې او اوس په ژغورنې په عملیاتو کې کارېږي. دغه بدلون د افغانستان د ثبات سمبول ګڼل کېدای شي. دومره خبره دا ده چې د پیښو سره د مبارزې عالي کمیسیون او اړوند ارګانو په مؤثر او شفاف ډول د عملیاتو مدیریت وکړ. دا د افغانستان د حکومتي ادارو د مسلکي کېدو او ظرفیت څرګندونه کوي. داسې ښه مدیریت اسبابو ته اړتیا لري. نو موږ په هغو هیوادونو ته دا پیغام ورکوو چې افغان الوتکې 4 کاله وړاندې ورتښتولې وي او هلته موجودې دي، هغه بیرته د افغانستان حکومت ته د دا ډول ژغورونکو عملیاتو لپاره وسپاري. بله خبره دا ده چې په داسې سختو حالاتو کې د بانکي محدودیتونو له امله له بده مرغه چې په دغه غیر قانوني او ظالمانه بندیزونه چې په افغانستان لګېدلي دي د موږ وطنوالو ونه کړای سوای چې خپلو زلزله ځپلو هیوادوالو ته مرستې راولېږي. دا د ډېر افسوس وړ او د ټولو بشري موازینو خلاف کار دی چې څوک له طبیعي پیښو سره د مبارزې په جریان کې خپلو ورونو ته مرستې نشي لېږلی او د هغو مرستو مخه نیول کېږي. او بله خبره چې په دې پیښه کې موږ تاسو ته مخې ته راغله هغه دا وه چې د ډېر پام وړ وه چې هغه د افغانستان د ولس هغه ملي احساس، هغه همدردي، سخاوت او د هیواد له شرق او غرب او شمال او جنوب نه مرستې او د ځوانانو جوپې راوړاندې شوې، ځانونه یې راورسول. دا هم په دې دلالت کوي چې افغانان نو کې د ورورۍ او د همدردۍ او د یووالي احساس ډېر پیاوړی شوی ده. زه له دې فرصت نه په استفادې سره هغه حمله چې د اسرائیلي صهیونیستي رژیم له لوري د قطر په هیواد کې د فلسطین په مرکچي پلاوي باندې وسوه او د قطر هیواد حرم یې نقض کو په کلکو ټکو غندم. دغه پیښه او دې ته ورته پیښې دا ټولې نړۍ ته د بې ثباتۍ یو خطرناک زنګ ده. موږ دا ډول پیښې چې د قطر د ورور هیواد حرم یې نقض کو په کلکو ټکو غندو او په ټولو مؤثرو جهتونو غږ کوو چې دا ډول خودسرانه او ظالمانه پیښو مخنیوی وکړي. په پای کې یو وار بیا د هیواد په مشرقي ولایتونو کې د زلزلې له امله د اوښتو زیانونو د جبران په سلسله کې د مرستو په سلسله کې له ټولو هغو جهتونو، سازمانونو، هیوادونو نه مننه کوو چې له موږ سره مرسته کړې، له هیوادوالو سره مرسته کړې او په دې غم کې له موږ سره خواخوږي څرګنده کړې. تاسې له راتګ نه مننه کوم او هیله کوم چې دغه موارد او زموږ مننه او قدردانی خپلو پلازمینو او مرکزونو ته او د بهرنیو چارو محترمو وزیرانو ته ورسوي. د توجه نه مننه.